که چیرې تاسې هم فیسبوک د دې موخې دپاره کاروئ تر څو په راتلونکي کې ورڅخه ارنینګ وکړئ، نو دغه ویډیو ستاسو دپاره ده. په دې ویډیو کې به موږ زده کوو چې څرنګه کولی سو د خپل فیسبوک پاڼې کوالټي چک کړو چې آیا دا په راتلونکي کې مونیټایز کیدی سي یا هسې نه زموږ خواري او هڅه ابس لاړه سي. نو په نن ویډیو کې درته همدا طریقه درښیم تر څو تاسو چک کړئ چې ستاسو فیسبوک پیج څخه په راتلونکي کې ارنینګ کیدی سي یا هم نشي کیدی. که چیرې ارنینګ ورڅخه نه کیږي تاسو به خپل ځان دپاره نوې فیسبوک پاڼه جوړه کړئ تر څو ستاسو هڅه او زحمت بې ځایه لاړ نشي. ځکه دوستانو هر شخص فیسبوک د دې دپاره جوړ کړی ده تر څو په راتلونکي کې له همدې موخې څخه استفاده وکړي او خپل فیسبوک پاڼه مونیټایز کړي. نو په نن ویډیو کې درته همدغه طریقه درښیم تر څو تاسو د خپل فیسبوک پاڼې کوالټي چک کړئ او وګورئ چې ستاسو فیسبوک پاڼې څخه به په راتلونکي کې ارنینګ امکان ولري یا یې نه لري. نو له همدې ټاپک څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او یو کمنټ ضرور وکړئ تر څو دغه ویډیو نور ملګرو ته هم ورسیږي. که چیرې تاسو کمنټ وکړئ دا ویډیو پروموټ کیږي او نور ملګري به هم د همدې لارې څخه دغه ویډیو وګوري. راځو دوستانو دې ته چې څرنګه کولی سو د فیسبوک پیج کوالټي چک کړو چې دا په راتلونکي کې مونیټایزیبل ده یا مونیټایزیبل نه ده تر څو یې اړوند معلومات ترلاسه کړو. راځو دوستانو د فیسبوک پیج کوالټي چک کوو. ښه نو ګرانو دوستانو ته د ټولو دمخه به تاسو په دغه براوزر کې خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړئ. هغه آی ډي پر کوم کې چې ستاسو فیسبوک پیج جوړ ده دغه براوزر پر هر موبایل کې موجود وي. تاسو به همدا راخلاص کړئ، خپل د فیسبوک آی ډي پکې لاګین کړئ. ما الریډي پر همدې براوزر کې د فیسبوک آی ډي خلاصه کړې ده. تاسو لیدلی سئ دوستانو زما فیسبوک آی ډي پر همدې براوزر کې خلاصه ده. له دې ترسره کولو وروسته بیا په دې 3 ډاټ باندې یو کلیک واخلئ. په دې ځای کې به تاسو د ډیسکټاپ سیټ انتخاب کړئ. ما الریډي همدا انتخاب کړې ده. د دې دوه کارونو نه وروسته تاسو د سرچ برخې ته راسئ. په دې ځای کې ولیکئ business.facebook.com business.facebook.com. دوستانو تاسو به همدغه نوم سرچ کئ. د سرچ کولو وروسته په دې لومړني ویب سایټ باندې کلیک واخلئ. که چیرې تاسو سره د میټا کوم بل اپلیکیشن موجود وي تاسو به هغه نه خلاصوئ. دغه اپلیکیشن که چیرې تاسو سره پر موبایل کې موجود وي دا مه راخلاصوئ، تاسو به په براوزر کې پاتې سئ. راسئ همدې لینک باندې کلیک واخلئ. دوستانو په دې ځای کې به تاسو همدا کروم براوزر انتخاب کړئ. ګورئ دوستانو تاسو همدا اپلیکیشن هم مخته راځي خو تاسو به براوزر انتخابوئ تر څو تاسو پر همدې براوزر کې پاتې سئ. کلیک ور باندې اخلو. دوستانو تاسو لیدلی سئ په دې ځای کې زموږ همدغه فیسبوک پیج مخته راځي کوم چې موږ الریډي پر همدې براوزر کې لاګین کړی و. اوس دوستانو دا چې کله تاسو دلته راخلاصئ که چیرې تاسو پر یو آی ډي کې زیات پیجونه لرئ نو تاسو کولی سئ د سویچ اکاونټ د لارې رد و بدل کړئ تر څو ستاسو هغه پیج انتخاب سي د کوم چې تاسو غواړئ کوالټي چک کړئ. بیا دوستانو تاسو په دې مونیټایزیشن برخې باندې چک واخلئ. په دې ځای کې موږ تاسو سره اپشن ده مونیټایزیشن. زه لږ زر راځم کوم هم دوستانو تاسو به سیمپلی پر همدغه اپشن باندې کلیک واخلئ او خپل د فیسبوک پیج کوالټي له همدې ځای څخه ډېر په اسانۍ سره چک کولی سئ. تاسو لیدلی سئ دغه اپشن تاسو دوستانو ښکاري. په دې ځای کې به تاسو که چیرې دغه شین ټیک مار نه و لګېدلی نو دا په دې معنا چې ستاسو فیسبوک پیج څخه پیسې نه ګټل کېږي او تاسو فیسبوک پیج مونیټایزیبل نه ده. اوس مهال زموږ فیسبوک آی ډي 100% امکان لري چې مونیټایز سي په راتلونکي کې. ځکه دوستانو مونیټایزیشن الیجیبل یا مونیټایزیشن ویلیشن کوم شتون نه لري. موږ تاسو شین ټیک مار راکړی ده. که چیرې دغه شین ټیک مار نه وی موجود نو بیا زموږ فیسبوک آی ډي نه مونیټایز کېده یا زموږ فیسبوک پیج نه مونیټایز کېدو په راتلونکي کې. که چیرې ستاسو فیسبوک آی ډي سره دغه شین ټیک مار نه وي لګېدلی نو ستاسو فیسبوک پاڼه په راتلونکي کې نه مونیټایز کېږي. تاسو خپل ځان دپاره یو نوی فیسبوک پیج یو نوې فیسبوک پاڼه جوړه کړئ. که چیرې طریقه نه وي زده نو د ویډیو ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. ما ورباندې الریډي یوه ویډیو جوړه کړې ده. اوس دوستانو زه راځم په دې ځای کې زما یو بل فیسبوک آی ډي ده هغه زه لاګین کوم او تاسو درښایم چې د دغه فیسبوک آی ډي پاسورډ هم پوره دي، لایک کمنټ هم لري او بیا هم نه ده مونیټایز سوې. علت یې څه ده؟ ګورئ دوستانو دا زما خپله فیسبوک آی ډي ده 40,000 پاسورډ لري، لایک کمنټ هم لري خو بیا هم دوستانو لا تر اوسه پورې ارنینګ ورباندې نه ده سټارټ سوی، نه ده مونیټایز شوي. علت یې څه ده دوستانو؟ تاسو لیدلی سئ پروفایل هاز سم ایشو. دغه ډول فیسبوک پاڼې دغه ډول فیسبوک پیجونه پر راتلونکي کې نه دي مونیټایزیبل. دا په راتلونکي کې نه مونیټایز کېږي. علت یې هم همدا ده چې دوی د فیسبوک خلاف پوسټونه ترسره کړي او په راتلونکي کې نه مونیټایز کېږي. اوس دوستانو راځم په دې 3 لینونو باندې کلیک اخلم. پروفایل سټیټس ته راځم.
تاسو ته دوستانو ښکاري چې دغه پروفایل ډسټرکټ شوی ده، په راتلونکي کې د نه د دې فیسبوک پاڼې مونیټایزیبل ده او همدارنګه ریکمنډیشن هم سسپنډ شوی ده. نو دغه ډول فیسبوک پاڼې که چیرې تاسو لرئ نو دې کې ارنینګ نه کیږي په راتلونکي کې. نو تاسو خپل ځان لپاره یو نوی فیسبوک آی ډي، یو نوی فیسبوک پیج جوړ کړئ. که طریقې درته نه وي زه غواړئ یو بهترین فیسبوک پاڼه جوړه کړئ، ما ورباندې الریډي ویډیو جوړه کړې ده، کولی شئ همدغه ویډیو تعقیب کړئ، خپل ځان لپاره یو داسې فیسبوک پاڼه جوړه کړئ چې په راتلونکي کې 100% امکان ولري چې مونیټایز شي. نو دا دوستانو ویډیو چې څرنګه کولی شو د فیسبوک پیج مونیټایزیشن الیجیبیلیټي چې کو چې دا په راتلونکي کې به ارنینګ ورڅخه کیږي یا به نه کیږي. که دغه ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ، کمنټ ورباندې وکړئ ترڅو همدا ویډیو نورو ته هم ریکمنډ شي او نور ملګري هم له همدې ویډیو څخه استفاده وکړي، ترڅو د هیڅ ملګري هڅه او خواري ابس لاړه نه شي او په راتلونکي کې وکولی شي له فیسبوک څخه ارنینګ وکړي. همدا چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لینک د په ډسکرپشن کې هم موجود ده. ټلیګرام چینل هم شتون لري، کولی شئ موږ سره ګډون وکړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.